د هند د کرکټ ملي لوبډلې یو تر ټولو چټک توپ اچونکی جسپریت بومرا به په استرالیا کې د 20 اورونو په نړیوال جام کې د دې هیواد په لوبډله کې نه وي. د هند کرکټ بورډ دوشنبه ویلي چې د دې لوبغاړي ملا جمله ده. په اعلامیه کې راغلي د دې هیواد د کرکټ بورډ طبي ډلې په لوبډله کې د بومرا د نه ګډون پرېکړه کړې او ویلي دي چې دا پرېکړه یې د تفصیلي ارزیابیو او متخصصینو سره د سلا مشورو وروسته کړې ده. تر اوسه نه ده معلوم چې هند به د روان 20 اوريز نړیوال جام لپاره د جسپریت بومرا پر ځای کوم لوبغاړی وټاکي او په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوي چې په دې هکله به ډېر ژر پرېکړه وشي. د 2022 نړیوال جام سیالۍ د همدې روانې اکتوبر میاشتې په 15مه په استرالیا کې پیلېږي. 28 کلن بومرا په هند کې 13 میاشت د استرالیا سره په لوبه کې برخه درلوده، خو اوس مهال چې د جنوبي افریقا د لوبډلې سره د 20 اورونو لړۍ روانه ده، دا تیز توپ اچونکی پکې نشته. هغه د لوبو د پیل څخه د ملا درد شکایت کاوه. د نړیوال جام د هند لومړنۍ لوبه د کټر سیال پاکستان سره د اکتوبر په 23مه د ملبورن په ښار کې ده. توپ وهونکو له پلوه غښتلې لوبډله ده، خو څه وخت کېږي چې د 20 اورونو د وروستیو اورونو لپاره د توقع سره سم توپ اچونکو د کمښت سره مخ ده. هند په 2014 کال کې چې د اتلانو جام یې ګټلی، تر اوسه هیڅ کوم بل نړیوال یا داسې جام نه دی ګټلی چې د 2 څخه ډېرې لوبډلې پکې برخه ولري. هند 13 میاشت د اسیا جام د سیالیو په دویم پړاو یا سوپر 4 کې نه یوازې د پاکستان بلکې سریلانکا په لوبډلې هم لوبې وبایللې. جسپریت بومرا د هند لپاره تر اوسه 10 د ټیسټ 2 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې او 18 د 20 اورونو لوبې ترسره کړې دي. هند دا تیز توپ اچونکی پښو سره جخت یا ارکر توپ اچولو کې ماهر بلل کیږي او ځانګړې وړتیا یې د لوبو په وروستیو اورونو کې په دا ډول توپ اچولو کې ده، خو په دې تیرو څو لوبو کې هغه ونه شو کړی غوره توپ اچونه وکړي. درنو لیدونکو، که له موږ سره په چینل کې نوي یاست، مهرباني وکړئ د موږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.